السلام علیکم په خیر راغلی درس ته مو پرون ورځ مونږه انسرت مینیو شروع کړی او انسرت مینیو کې مونږه ټیبل ویلې و صحیح ده په ټیبل کې مې چې دا پیجز کوم ګروپ ټول ته ختم کړو خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شو چې څه طریقې سره مونږ کولای شو دا ټیبل ډرا یا جوړ کو نو مختلفه طریقې مو ویلې او په مختلفو طریقو سره مونږ یو دا ټیبل جوړ کړی وو اوس راځو په یوه کې ځینې اپشن وي ګوره کله دې کې څه مشکل بیا هم پوښتنه کولای شي انسرت ټیبل ته راغلو دې طریقې سره جوړولای شو دا کمانډز مې د ټول ویل دي بیا پر وخت نه ځای کوو ایکسل نه سره کوم تکول شي ټیبل راوړي یا څنګه ټیکس کولای شي ټیبل ته کنورټ کړي خپل خو څنګه جوړو سعودي کې تیار ځنی ټیبل پرتی هغه څنګه کولای شي راوړو دا پرونوس درس کله چې زرا شمه او ټیبل مې یو دانه ډرا کو جوړ مې کړلو په دې کې یو دوه مینیوګان یا ټیبونه ګور بل نور مر سره خلاصيږي خیال هم درته د دې ریبنز دي نو د کې څه مهمه خبرې دي هغه درته کوم او په هغه باندې به تاسو ځان پوي کیا چې څنګه کولای شو چې په دې کې موږ کار وکاو ځان پرې فوي کو دا یو اپشن د تویم اول ډیزاین وای مې د ټولز د ټیبل ریلیټډ د دې مربوط د صرف ټیبل پورې دا اړه لري خلک ور ایکسترا جوړ شو سره چې کله موږ دا واخلو کله چې نه خو تکلیف کوم ګور غور کیږي را سره نشته خو ټیبل تر راشم ور د سره مربوطه چې کوم ټولز د غور سره ان کیږي او شو کیږي ور سره اکټیو کیږي ګور دې چې اول موږ ډیزاین وایو ډیزاین ټیم چې ختم شو بیا وای د دې مربوطه لیاوټ وایو ډیزاین د دې تر سټایل پورې اړه لري د دې کې چې کوم سټایلز دي کوم قسم سټایلز موږ ورکو دا صرف هغه پورې اړه لري زه ورا شم دې ته به آی ډي ورکوم په دا آی ډي دا او د خاطر اعظم دا زمونږ سره نیم ده دا زمونږ سره فرض کا کلاس شو ٹھیک ده دا زمونږ سره کلاس ده او دا جندر ده جندر شو دې کې به ریزلټ ولیکم ٹھیک شو بس دا ریزلټ زموږ سره ریډي شولو د ریزلټ لپاره یو ټیبل د دې کې د لکانو ریزلټس غواړم چې راوړم تاسو که هر ځکه کار کوئ در مربوطه کوم افیس کې چې کار کوي دیغه مربوط به ته ډیټیلز پکې اډ کې دلته کې زموږ سره ټیبل سټایلز دي په ټیبل سټایلز کې الریډي ځینې سټایل جوړ شوی دي که ته غواړې چې خپل ټیبل ته سټایلز ورکې کولای شي چې ورته د دې څخه خپل سټایل نور باندې افلای کې ګور ما صرف ټیبل واخستو سمپل پرون طریقې سره ورن مې سم لري ساده طریقې سره ټیبل واخستلو او سره غلم په ډیزاین ته ډیزاین کې زما سره شي دي دغه کې مختلف قسمه سټایل لري اوس یو کس وایي چې زه غواړم د آی ډي والا خانه چې دا کم کم د اندازه کم کم نو ګوره څو طریقې دي یو طریقه خو دا د څنګه راغلی ګوره د راشه د کالم کې اخیری کوم سل چې دا ګوره څنګه ته ودرېدم ګوره د نخه بدله شو د کرسر ګوره د بل شان شو ویني اوس کولای شي چې ته دا ډریګ کې دی خواته نو دا لیفټ کلیک ونی ساده خواته د ماوس سره راوړه څومره اندازه کې چې راوړې ته راوړل شي ومل دا شان دي ته راشه ها دا شانتي کا سره کوم ته غواړي کوم وی زیاتوي ته کولای شي طریقې سره برابر کړي بل د دې لپاره موږ سایز اندازي وایو په لیاوټ کې پیغام هم تاسو پوه شئ خو سره ملته ته خودلو چې د طریقې سره تاسو کولای شئ لیکل څنګه ما باندې تاسو څنګه کوم زه ته ګور دا رقم ته کولای شئ چې رو سایز هم کم او زیات کړي کالم د رو سایز کولای شئ کم او زیات کړي صحیح اوس راځم دلته کې وتاوای مې دا سکارو کا دلته کې مختلف قسمه سټایلز دي فرض کړه دا سټایل فی اپلای کوم یا دا سټایل فی اپلای کوم کوم سټایل چې تاسو ته خوند درکې هغه سټایل فری اپلای کړه زه پر دا سټایل اپلای کوم فی الحال ځکه دا زموږ سره په کار کیږي کله چې دا سټایل فری اپلای کړو د مربوط ګور نور سټایل نه هم شته تاسو هر سټایل غواړئ خپل غوخه باندې هغه سټایل ورته راوخلئ ضرورت نشته چې ډیزاینونه کوي او وخت ځای کوي نو که زه کې ډیزاین باندې کار کیږي هغه راوخلو فری اپلای کا صحیح لکه ما چې دا فری اپلای کړو د مربوطه ګور به تاسو بیا نورم شو کیږي دا کلر دي نو کوم کلر دي دا نه خو خپل کلر ورته اپلای کولای شي ورته ورکولای شي نو چې دا کلمه واخستلو اوس برا شمه په دې کې یو څو خبرې لاندې نورم دي دا خو تیار ټیبلز تاسو سره جوړ دي لیست د فار ټیبل دي هغه د پلین د فار ټیبلز دي همدا شانتي ګریډ ټیبلز دي چاره مچ اخستلو هغه به نه واخلئ راځو موډیفای ټیبل زه غواړم چې په همدغه ټیبل کې تغیرات راولم لکه څنګه چې مخکې کول هغه شانتي تاسو په دې کې هم کولای شئ د کې ټیبل نیم دا غواړئ ټیبل نوم ورته چینج کړئ خپل نوم ورته ورکړه هر قسم نوم چې ورته ورکړئ مای نیم خپل نوم دې ځکه ورته کېده صحیح یا ورته ولیکئ چې یور نیم کې وتا سو خپل نوم راولئ صحیح شو کنه ټیبل د څه شي بیس اخلي ګریډ لیست کوم قسم ته اخلي هغه شانتي واخل نارمل ټیبل اخلي نارمل واخله دیز نو کولای شي چې وته سایز اندازه وټاکي ټیبل بارډر د څنګه وي په کومه طریقې سره دی ورته واخله همدا شانتي سایز څنګه وي د لیکلو بده کې دا کوم لیکل چې په کومه طریقې سره ووسی صحیح نو رنگ د څنګه وي دی غو لیکلو رنگ هلته کې وایټ د زبې دا شانتي واخلم
صحیح ګوره ټوټل سیل هم ګوره استاد دې تاسو ته شو کوي ښه دا ټوټل سیلز دی دا فرست رو دا ګوره ټوټل رو شو او دا کالم ده ښه ټوټل لپاره کالم شو دا شان دي راته ټوټل کوي او دا به دا شان دي ټوټل کوي خیال هم دوته تیار لاندې شو کیږي هم دا شان دي کولای شي دې کوم کلر ده هغه هم ته چینج کړئ وګورئ نو تاسو کولای شئ چې دې کوم مربوطه دلته ما یو سیل کې زولاړم ځکه دا یو شو دا نور مې سلیکټ کړی به ټول ته هم دا رقم ته کلر راتللو صحیح خلیکل دی په کوم ځای کې وو سو تم چې په مابین کې دی وی خانه او ټول مابین ته راغلل نو د غزینم تاسو کولای شئ دا سیټ کې دا ټول دا ټیبل چې تا جوړ کړو دا ټول د پرم درشن دی افلای شي کنه یو د فارایز غواړي د زغواړم صرف دی ډاکومنت کې وو دا اوس مې چې کوم بن کړی زه به اوس دا اوکې کوم چې اوکې مې کړل وګوره دې کې زما سره ضرور چې ځکه راځم دلته کې یو ټیبل اخلم فرض کا انسرټ تر اغلم اوس ما یو دانه ټیبل واخیستلو فرض کا دا ټیبل ما واخیستلو اوس ما په کار شو چې یو دانه ډیزاین جوړ کړم یو ټیبل برابر واخلم نو بس صرف دې تراشه سمپل او ستا چې کوم ډیزاین جوړ کړی ګوره هغه به دې کې موجود وي او پروت به یو ډیزاین تا جوړ کړل ډیزاین نکړلو بس خلاص په کوم لیست کې ګوره چې اخیسته یو ما ګریډ کې اخیسته نو ګریډ کې راغلو کلیس کې راځي لیست کې راځي نو ما خپل مارکس ورکړ دې تر اعظم کلیک نو ګوره اتومات هغه شان دي جوړیږي سټایلز وګوره دي سیلز کلر یو ګوره په کوم ځای کې دی لیکل څنګه راغلي دي دا ګوره ټول د مانس سیل څنګه راغلل نور څنګه راغلل ټول پکې راغلل تغیرات شو بیا ماته ضرورت نشته چې په خپل خوخه باندې غوړې ځان ته ټیبل جوړ کړي ډیزاین کړي موډیفای ټیبل تر راشه او جوړ کړه کلیر کړه د سټایل نه خوخه سټایل ته ونه کولای شي ختمولای شي صحیح شو د طریقې سره ونه سټایل ختمولای شي هم او کو غواړي چې نیو ټیبل واخلي ټیبل سټایل هغه خو به موږ کې موجودو کولای شي ځان لپاره بل ټیبل هم جوړ کړي مرته چې خپل نوم دی ورکړي ځکه صحیح ده خپل نوم دی ورته ساری نوم ته ستانوم می صحیح هر نوم باندې چې ته جوړول غواړي ا ټیبل واخله په کوم طریقې د فارغ ته جوړي بارډرز وغیرہ ورته ورکا هر څه ورکا به کې سټی کا او کې کا تاسو سره به اتومات څنګه شي یو ټیبل جوړ شي کریټ پشي نو بیا ضرورت نشته ده صرف دا یو خبره نه کې پاتې شول کته غواړي چې ځان سره سیف کړي نو بیا واخله نیو ډاکومنت بیسډ اون دس ټمپلیټ دا به تاسو سره به ټول د لپاره سیف شال ته پروتي آینده کې تر څو چې تاسو فیس نه ان انسټال کړئ دا به تاسو سره موجود وي ښه ټیبل تاسو سره څنګه کیږي موجود کیږي دا بیا نه ورو کیږي نو دې خبره ته مو صرف خیال وسی چې کله تاسو داخله باید په دې طریقې سره واخلې نو مرته ورکړئ به دا په دې نیو ډاکومنت کې بچی کو کې تاسو صرف یوازې دې تک دا دی باندې بل کې نه دا تاسو سره سیف کیږي هم دا ټیبل کته هر څه اخلي یو ډیزاین چې تا جوړ کړی اوسي نو بس سمپل راځه او دلته کې دی هغه نوم ګوره کسٹم په خپل خوخه باندې راځي جوړای هم جوړولای شي سمپل راځه چې کوم ذکر جوړ کړی وي کوم نوم دی ورته ور کړی وي غزنه پر هغه افلای کاوه صحیح ده کنه نو دا زمونږ سره ټیبل سټایلز چې په دې ځکه زمونږ سره الریډي ځینې سټایلز موجود دي کوم سټایل مونږ غواړو هغه پر اپلای کولای شو چې دلته کې راغله موجود دي کې ودرېږم سټایلز ټیبل سټایلز خو دا کې چې دی باندې تاسو سره خلاص شوی کوم اپشن مې دلته کې فری نه خودلو دینه پس موږ راځو دلته کې دا ټیبل سټایل اپشنز ته راځو دلته کې ځینې اپشن موږ ترا کړی دي چې دا سټایل موږ کوم یو واخیستلو د ټیبل د لپاره اوس د کې موږ کوم شي زونه غواړو یا نه غواړو هیډر رو دا هیډر رو دی ته ویل کې دا هیډر رو ده اولنې دا ټایټل رو یا هیډر رو ده ګوره ها د کې هیډر دی ګور آی ډی د کالمز کې چي دي آی ډی د یو سټوډنټ نمبر ده نمونه دي کې کلاس ده جندر دي موږ کولای شو چې په دا هیډر ده صحیح زه غواړم چې دا هیډر رو دی وی ډیزاین ولري یا نه ورکه ډیزاین ورکوي ور اوس موږ ته پته لګي چې دا هیډر رو ده خو دا نه خاطر کم چې خاطر ور به پته نه لګيږي نو هیډر رو دی موجود وي کنه فرست کالم دا وګوره دا شان دا اول کالم چې کوم دی دا دی وی کنه دی وی دا ته پکې راولي کني راول دا شانتي غواړي کنه کم شانتي غواړي ته هغه رقم ته راوستل شي لاست کالم د لپاره بدل د کې راشم زه یو د ټیبل واخلم چې پکې لاست کالم وي لاست کالم پکې موجود وسی د کې نشته دا خو زه غواړم د ریزلټ لپاره یا د ټوټل لپاره دا فرض که ټوټل اوس یا ریزلټ اوس یا هر څه اوسي زه غواړم چې د دې لپاره نه ده دغلته کې یو دانه بل سات بل رو اوسي بل شان ډیزاین کې زه غواړم چې هغه د راشي پکې کرا دي نه شو ګوره اوس ما ته پته لګي چې ټوټل روزه کړی دی نور نه ډیفرنٹ ده نو لاست کالم دی وی او کنه دی وی نو ځکه چک لګوي بینډډ کالمز دغه شان دي چې کوم راغلی دی ما بینک کې ګورو ته بینډډ کالمز دی وی او که نه دی وی پکې موجود خیالم دورته ورا کالم کو څنګه شو یو لیول کې راغل نو دا کالم دی وی او کنه دی وی بینډډ روز دا رقم د سیده مخ دا دی وی کنه وی دی موجود جلواله ملواله ور ټول زیړ شولوس ها
صحیح ما مخکې زیړ کلر ورکړو کنه نو ټول ته اوس دا اپلای شولو دا بینډ روز مونه ختم کړل که بینډ روز ولګوم یا به راځي او کنه ختمه به بيخي نه ختميږي ټوټل رو دی وی کنه دی وی لاندې ګره ټوټل رو د مارته خدا ټیبل کې چکمو دا به دې کسانه ټوټل کې دا به دې کې چکم کلاس کې کسان وي دې کې ټوله ته څنګه وسی ټوټل ته به باسي دې کې ټوټل کې او کوم ځای ټوټل کوي لاندې سیلز کې دا ټوله ته ټوټل کېږي او شو کېږي نو دلته کې فرض کوم حسابي کتابي لیکلې وي چې 50 دي د اویا دي د 90 دي د بل سل دي د بل اتیا دي نو دا کله چې موږ دا ټوټل کو دي ځکه دا ټوټل به دي ځکه څنګه کېږي شو کېږي صحیح ده په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې دغه ټیبل ډیزاین کوي او جوړ کړئ د دې د مربوطه سټایلز ولخت د سټایل چې کله واخلي ټیبل لپاره دغه مربوطه سټایل اپشن دي چې کوم شي زنه وسی کوم شي اند پکې موجود نه وي لازم د ټیبل ته سمپل او دلته کې شیډینګز دي شیډینګ مطلب دا چې یو سیل دي سره کوم ډک شي یو خانه دي کوم قسم ته کلر واخلي ګوره زه راځم دلته کې یو بل ټیبل اخلم پنځه پاتو کې ټیبل واخلو څلور مې واخیستلو اوس غواړم چې دې ته نه ده دا درې ته یو کلر ورکړم بره کوم چې ټاف کې ده نو راشه دیز نه کولی شي چې یو رنګ ورته ورکړي کوم شان دې رنګ ورته ورکړي پوخ کلر به ورته ورکړو دا کلر مې ورته ورکړلو لاندې چې کوم سیلز دي ته بل کلر ورکوم خیال هم ده ورته او تاسو کولی شئ په دې طریقې سره چې دا شیډینګز یا دا فیل کړئ د تخ مختلف کلر یا ډیزاینونه ورته ورکړئ شیډینګ د خانو لپاره کوم کلر که تاسو غواړئ ورته یې ورکولای شئ خیال هم ورته د ځکه نو کلر ونه بيخي کلر نه خطا کوي مور کلرز کې ځان لپاره په خپل خوخه یو کلر جوړي ځنه ته کولای شئ چې جوړي کې RGB ریډ گرین بلو دځنه کې اندازه کموي او زیاته سور سمره وسی پکې گرین سمره پکې بلو سمره یار سمره کلر جوړو هغه دځنه جوړي ګل د تاته شو کېږي سټانډرډ کلرز دی په کار دي چې نور هم سټانډرډ کلر شته کته په اپلای کوي فری اپلای کولای شي بس دا فری اپلای کوم کې کومه ولانه ټول په دې طریقې سره راشي وملدلو صرف مې ته دا خدلو غټول طریقه مې ته خدلې وایو بیا خدل کې راشه سر ته راوړه چې کله لاین باندې ودرې دي نو ته کولای شي چې غټاو وړوکې کې صحیح ده لیکل دی په کوم ځکه وسی د سایز و اندازه دي څنګه وسی دا خبرې کوله دي ته نه یو صرف سټایل کې مونږ لګیو چې ټیبل سټایل څنګه وی رنگ څنګه وی او دا په کوم سټایل او طریقې سره وسی تاسو ته زه مختلف قسم سټایل نم در کوم درته ساده ټیبل هم در کوم نو دا بس تاسو اسایمنت په ټیبل کې در باندې ډیر زیات کار کوم د ټیبل در باندې جوړې کوم چې سره مو ګرځيږي دا مشولو اوس راځم دلته کې وتایم چې ما کوم کله یو ټیبل اخلم دغه د پاره چې کوم بارډر سټایلز دی بارډر تیمز دی ګوره الریډي ځینې جوړ شوی دي او دا هغه دي چې ماوس پرې کارولې د بدري الریډي ځکه کارول شوی دي ځکه کولای شي تاسو یو ځین را کاپیم کوي یو سټایل دغه کلیک او کته دا غواړي چې بل یو ته ورکې د دې تراشه پیغه باندې قلم را کاش ګوره دلته کې راځم دا فین راخلم دا سمفلر د بل ځینې سمفل راخلي دا مې دې نه راوخستلو که ماشومان د دوايي ورکوي ښه هغه منبع باندې نه په هغه کې راځي بيخي وړو ماشومان د ورغن دوايي راخلي به ماشومان کې سوي ورته دا مې راوخستلو دلته کې ګوره کشکاګم پرې ګوره هغه سټایل مې چې برابر کړی هغه په دې ځکه افلای شو هغه سټایل په دې ځکه افلای شو یو بل نه سمپل راخلي یو بل چانه ډیزاین راخلي او دې ځکه په افلای کوي یو بل چانه ګوره سمپل مې راوخستلو ښه هلته کې موجود هغه بارډر مو دې ځکه ډایرکټ افلای کړلو صحیح ده ګوره اوس هم را سره شته دا کلم ده اکټیو ده تر څو چې موږ نوی ختم کړای چې هر ځکه ته غواړي تا تیار یو بارډر جوړ کړای وي نو بار بار نشي کولای صرف سمپل راشه په سټایل کې دا سیم بارډر سمپلر راوخله یغه زند باندې کلیک وکړئ په بارډر باندې او د ځکه ډایرکټ اپلای کوا یو دا شلو او د ځکه ځینی بارډر دوی تاسو ته تیار درکړم دي قبل یو بارډر دی فکر وي فرض کستا کم بارډر پکار ده زما دغه سور بارډر دا رقم د بارډر پکار ده یا دا رقم نه خیم زما کوم قسم بارډر پکار شو دا رقم ډبل لاین بارډر می پکار ده وګوره دا تاسو سره کلم ډایرکټ اکټیویټ کیږي وګوره فین تاسو سره وګوره ډایرکټ اکټیویټ کیږي نو دا څه کشکاګه بارډر باندې ته بغیر کنده بارډر څنګه کیږي ډرا بشي ته به توخه زما صرف طریقه خودل دي نور به تاسو خپل کاروي چې تاسو کوم ځکه په دفتر کې یا په یو ځکه تا کار کولو هر قسم ډیزاین رسپارل کېدلو دینه به به حالت استفاده کوي ما د صرف څنګه وګړل د هر یو کمانډ او هر یو اپشن طریقه می درته خودله نور استعمال او ضرورت هغه ستا کار چې ته څنګه استعمالوي او په کوم ځکه ته دا استعمالوي ته استعمالولای شي صحیح شو وګوره دې کې مختلف قسم ډیزاین نه دي اوس هغه راوخلې ځان سره کولای شي چې وکړئ صرف یو باندې کلیک کوئ او بزنس سمپل اخلي هغه هم راخستل شي دا بارډر دی سایزونه دي ځکه ګوره سټایل هم دا او سایز هم دا ورکه ګوره د ډیزاین کې دی وی
تاسو ډایرکټ ور اکټیویټ کیږي د سایز و اندازه دې څومره وي او شپږ دی بیخي بولډ ده اوس غواړم چې دا بارډر بیخي ډبل راشي نو سمپل راشه ها ته د کلم په واسطه باندې مفلای کولای شي او یو بل طریقه ته خیامه چې په هغه طریقې سره ته دا کولای شي چې بری افلای کې ګوره ټیبل ما سره په دې ډیزاین طریقې سره جوړ شول شماله دا ور پری افلای شول امغه ډیزاین چې کوم اخسي به سره پر راخله دلته کې ودرېږي اوس ټیبل کې ته ولاړې کولای شي چې کوم ډیزاین ګور دیز نه مو واخیستلو ښه بارډر سټایل مو واخیستلو بارډر اندازه مو واخیستله او د دې د کلر د څنګه وسی هغه به هم زه راواخلم دا مې د راواخیستلو اوس غواړم چې ته بارډر ورکم بارډر د څنګه وسی زه ته چې آل ساید بارډرز ورکا ټول ته بارډر ورکا زه په یوز کې ولاړم نو صرف یو سیل واخیستلو نو د دې لپاره چې یو سیل وانخلی ټول واخلي زه د ټیبل باندې کلیک کوم ټول ټیبل به سلیکټ کوم ټول ټیبل مې سلیکټ اوس مې ټول ټیبل خبره شوله نو چې آل بارډر ټول دی واخلي رنگ ولې تغیر شو ځکه ما د ځکه ورته وګوره پین کلر خپل ورته انتخاب کړو دا مخکې ما کوم پین کشکاګلو بارډر باندې ګور یو برش باندې چراخلي یو سطل کې کته کوي رنگ وی کسور رنگ وی شین رنگ وی راخلي هر قسم یو شاید راوخستلو په دیوال باندې کشکاګي ما شی به تاسو دیوال باندې راکېږي او رسميږي نو په موږ طریقې سره دا بارډر هم افلای کیږي ټول ټیبل می سلیکټ کړای دا ورته وزلته کې راځم ورته وایم چې ما ته دا ټیبل کوم قسم تراشي آل ساید غواړي هو آل ساید دی وسی خیال دې ورته دیز نه تکواله شي چې اندازه بیرته ورته چینج را چینج هم کې هغه وخت چې دا ټول تاسو سلیکټ کړی وي زه به دا سلیکټ کوم احسره دا به سلیکټ شي بیا راځم دلته کې دا سلیکټ کوم او دلته کې بلا شو سایز به ته بدل کو دومره دی وسی بارډر دی ټول وی صرف شاوخوا ته بارډر ورته ورکې ګور هغه څنګه شول کم شو ګور سایز ګور آوټ ساید دی ما بانک کې دیس بارډر نه وی ان ساید دی وی آوټ ساید ته بارډر نه هوریزونټلی دی وی او نور خوا شاوخوا ته نه نو تاسو په دې طریقې سره کولای شئ چې بارډر ورته واخلیا صحیح ډرا ټیبل په خپل خوخه غواړي چې بارډر راکې ویو ګریډ لاین د شو سي او شو نسی زه غواړم چې ماته د سره کم ته راکې زه زویم چې صرف د ماته آوټ ساید بارډر وسی په دې کې او ما بانک کې د چي وی ما بانک کې د دې چې کوم ګریډ لاینز دی هغه درته شو کېږي ګریډ لاین یا ډاټ ډاټ غونډه چې ښکاری مطلب کې وزیو ټیبل واخلم ډرا به کوم را به شم چې سمپل تاسو دی باندې خپ وشي او دا ما واخستلو دا به دا شان دي کوم را به شم د دې بارډر به غټ کوم کلر د څنګه وي ور سلیکشن می تیار اخیسته ده کلر دی تکسور وی د ټولو او سټایل د څنګه وی بارډر سټایلز به زموږ ته کوم اخلو نارمل سټایل به واخلم او د دې سای اندازه به واخلم اندازه د دا شانتي راشي ډبل دی راشي او دا بارډر د چیرته افلای شي ټول باندې افلای کیږي ټول باندې افلای کیږي کنه صرف آوټ ساید ان ساید افلای کوي کولای شي افلای کی بارډرز دی نوی نو بارډر میکړلو چې نو بارډر میکړلو او بيخي ختميږي پولیګون لمرزي او د تاسو سره مختلف قسمه بارډرز دي چې تاسو کولای شئ چې پرې افلای کړئ او ورته بارډرز ورکړئ د طریقې سره او په دې ځکه هم کولای شئ چې دا راوخله بارډر پینټر راخلي په دې باندې بارډر پر کوي رسموي جوړي همدغه بارډر چې کوم سټایل نه ماده ځکه اخیستې دي همدا وګوره په افلای کیږي ها وګوره دا په څنګه کیږي افلای کیږي په هر ټیبل باندې چې وي فری افلای کولای شي په دې طریقې سره ته پر دا بیا افلای کولای شي صحیح نو خدای دې چې په دې مهم سر خلاص شوی د ځکه بارډر دی د شیډینګ دا بارډر د څنګه او سی په کم کلر کې دی او سیدا شیزونه تعزیز نمبر کولای شي فیج د پاره بارډر ورکه هغه بدیز نمبر ته ورکه شیډینګ د څنګه پیل شي او دننه کم کلر واخلي هغه ته ورته ورکولای شي د غوري ورته کلر د سروي یا د پرس کا دا شان دی او سی ټیبل دا صحیح دا افلای ټو ټیبل سیل د فارق کې ټول ټیبل د فارق کې زم د ټول ټیبل د فارق دی افلای شي او که سیل وایم بیا صرف یوازې خاني د فارق کې چې مونږ کوم اخیستی وي او بل موږ دا ټول ټیبل کو پاراګراف د فاروي کلر مو واغستلې سټایل په کوم قسم طریقې سره پوخ کلر دی وي خام کلر دی وي دا هم تاسو دې کې ځینې سټایلز موجود دي هغه تاسو نه اخیستلې شي الریډي فیټرنز دی په کوم طریقې سره دا باید فل شي او ډک شي نو
دلته راشي بارډرز ته دا صرف همغه بارډرز دي سایز او اندازې تاسو اخیستلی سئ کلر یې ورته ورکولی شئ نور به داسې څه پکې موجود نه وي او پیج بارډر موږ بیا چې کله پیج ته ورسېدو هغه ځای کې هم وایو پیج کوم ډیزاین راځي هلته کې بیا هم وایو نو ګورئ دا رقم ته دا څنګه شول موږ سره کلر یې وګوره فیل څنګه شولو پیټرن باندې نو دې نه تاسو کولی شئ دا هم برابر کړئ او سیټ کړئ نو خدای دې وکړي چې تاسو ته اوس په ډیزاین کې د دې کوم ډیزاین چې دا ټیب د یا منیو د دې مربوطه ټولز دي په دې کې کوم مشکل نه اوسي زه تاسو ته یو کمانډ کار کوم چې په یو کمانډ هم نه پوهېدې عکس به ترې نه واخلې چې به نږدې کې ګوره فرض کړه عکس ترې نه واخله ته راشه ته وایې چې زه په دې ویو ګریډ لاینز باندې پوه نه شوم په ګریډ لاینز مطلب دا ده چې زه کله بارډر وانخلم او زویم چې کې هغه ډاټ ډاټ نښې نه وي دا ګوره وګوره دې کې تاسو ته ښایم ښه دا ګوره ټول ګوره دا ډاټ ډاټ چې ښکاري بارډر دی نه خو دغه ډاټ ډاټ دی راشي هغه بیا پرنټ کې مې تاسو سره دا نه وځي ګریډ لاینز هلته کې به ورته سیټینګ کوئ چې ته ګریډ لاینز غواړې او که نه یې غواړئ نو ته چې صرف د شاوخوا اوسي نور کې نه وي دا کالمز نه وي نو بیا دا کالم چې زه نه ورکوم داسې کې د ګریډ لاینز اوسي مطلب دا چې دا صرف ډاټ ډاټ دی اوسي که دا ته پرنټ کوئ تاسو سره پرنټ کې نه وځي صرف داسې کې تاسو شو کې ته پته لګي چې دا کالم دا ده بل کالم دا ده بل کالم دا ده نو نه پوهېدې عکس واخله دا څه کار کوي په دې اپشن باندې موږ چې کوو بل اپشن باندې موږ چې کوو تاسو کولی شئ دا ګورئ هاریزونټل لاین داسې کې ډرا کېږي صحیح ده کولی شئ غټ وړوکی کړئ ګوره ته وایې چې دا یو لاین سره راغللو صحیح ده که نه نو دا لاین ته غواړي او کوي نه غواړي دا هم ورسره راوړل کېږي هاریزونټل لاین په یو سل کې غواړي چې راشي او یا رانه شي دې نه لاندې بیا باندې که ته لیکل کوئ ورنه کولی شي صحیح ګوره بره مونه لیکل کولی شي او لاندې مونه لیکل کولی شي یو لاین راغللو دې نه تاسو چې هر ځای کې وغواړئ هغه ځای کې ونه لیکل کولی شي او خبل خو هم وړلی شي غټولی هم شي کمولی هم شي نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې لیکل ترې نه وکړئ مرته چې زموږ کار چې د په یو اپشن باندې ځان فوی کول یو اپشن درته وایم په یو اپشن باندې فوی کوم ځان سره ښایسته نوټ واخلئ نوټ پیدا به دا وي که ته په کلونه پس هم خپل راشي دې کې اپشن باندې نه پوهېږي او ته لاړل هلته د ټیبل پیج راواړولو هغه اپشن یې وکړه تا ځان سره لیکلي وي په کلونه پس هم تا ته مشکل نه وي او ته په یو سیکنډ کې پرې پوهېږې چې دا شی د دې دپاره کارېږي دا اپشن دا کار کوي دا اپشن دا کار کوي دا اپشن دا کار کوي نو ټیبل چې زه ټول درته وایم بیا ډیزاین در کوم تاسو به کوشش کوئ چې همغه شان ټیبل یې ډیزاین کړئ او برابر کړئ بیا ماته ډیزاینونه ولېږئ دا د ټیبل مربوطه ډیزاین یا ډیزاین ټیب یا ډیزاین مینیو دا ختمه شوله او بل درس کې ان شاء الله چې لیاوټ وایو